بس بل بیا راسره مړ ژوندی پرېږدی دی څوک غواله نه راځي وجه بس غریبي ده کله چې صبرانه وغواړي جاړه مخه اوس علاج کو ښه زویه قربانه دا خو دونه غټه مسله نه ده ته خو ډېر تکلیف کې اچولې والله ډېر وکړی ده بسم الله الرحمن الرحیم قربان علی سره د وړو زګو پېښور ته راغی مې کاکې مسله د دې نوم زینب دی او دا تصاویر یې تاسو هم کتل د ماشومې دا ویښتو دا مسله قربانه څنګه صحت ښه دی الله دې عزت وکړي السلام علیکم حالات څنګه دي ښه دي شکر دی الحمدلله څنګه دی زینب وکړولې او زینب وکړو او جینې هم د کنه ویښتو خو خامخه ډېر بس خلک پیغورونه ته کې بخپله بس بله پیغور نه شي اورېدلی دا ماشومان نه پوهېږي نو دې کې د پیغور دا خلک څه کوي ولې بس بل بیا راسره مړ ژوندی پرېږدی څوک غواله نه راځي وجه بس غریبي ده کله چې صبرانه وغواړي بس د زم پیغام غرض نه کوم بس الله شته دی الله به کوي او بس د مسافرو د خلکو ته هم خواست دي لورم بیماره ده او بس موږ سره دې لږ لاس وکړي شب قدر شب قدر ډېر روزګار څه کوي ماربولو ماربل خو کار هم ډېر سخت دی سخت کار دی نو هغه چې زری زری راشي بیا خو په هسپتالونو منډې ما بیا په دې منډې رامنډو د دې پریشانې وي او کور نه هم ځان لږ خپل هم تور زیړی دی زینب ته څنګه بابا دې ولې خفه شو جاړه مخه اوس علاج کو ښه زویه قربانه دا خو دونه غټه مسله نه ده ته خو ډېر تکلیف کې اچولې والله ډېر وکړی ده د دنیا خلکو راته ډېرې خبرې وکړې څه باندې نو دا خو د الله دا ډخه ده مرض دی بس چې چاله ورشو بس یار پیسې پې لګي او راکړه دا چلته دي که نه کوي رانه څوک علاج نه څوک خبره وړي په هسپتالونو کې د تېر هفته باندې تللي وو د شیرپو ته زنانه وه ډاکټره وه نو ما ورته وې دا د وي راواله نو ما دا یو ګوله په 600 روپۍ ده زه به څه راوالم ایسته ما ته وې زه وځه بس ویسته علاج نه کوم بس راویستمه دې په صحت کارت کې د علاج کېږي نه کړه صحت کارت باندې نه کېږي او ډېر دغه مې وکړه صحت کارت باندې نه کېږي اپریشن یې د لبو کو نه اپریشن مسله ده نه او قرضدار دو قرضدار باندې 3-4 لک روپۍ را باندې قرض دی دا مرض دومره زیات دی چې تا نه دونه پیسې په لږه لږه را باندې ولګېدې دي څه په ځان ولګولې څه په کور باندې څه په دې باندې هم قبیله څوک مدد کوي نه کوي دا نه څوک راځي نه هېڅوک هم تپوس نه کوي نه نو چا کار چې داسې رنځ را پیدا شي خلک بکري ولس پرېږدي بس الله دې رحم وکړي بس والله نه بس پرېښود ګډاګه خپل وروڼو خویندو ټولو دا ولې بس نه دې خویندو وروڼو ته خو خو ما خو په ډاکه مه پرېږدی بس الله دې ولا پوهه ورکړي بس نو او مور پلار دې شته نه نه مور پلار مې پاتې دي ستاسو نوم دی زینب ملګري دې شته ډېرې که لږې دي ډېرې دا بابا دې په څه خفه کېږي تا ته خفه شو خدای به دې ښه کړي ښه دی نیای هم راغلې ده ښه بابا دا راته ووایه چې تا قربان خو مطلب چې هستي دونه نشته د باندې دا سختې تېرې شوې سخته پې تېره شوله بس چې سړی پرېوځي نو به د هغه څوک ني پوه شوې د هغه څوک ني او بس زمونږ څه بس د در غریبي وکړو ګینې چې زمونږ هم بس دا دغه در غریبي ده نو د ده لپاره مو د قربان څه سم خرڅ کړل بیټري وله خرڅه کړله چې نو لکه د ځان د لور دپاره اسلام آباد ته یې بوتله
ستنې منې ورته والي دارو مارو وله ورکړلو او بس اوس یې دغه ته بوتلې به هسپتال ته کامپلیکس ته نو ستنې منې وله په سر کې والي خو دونه بس د کم دی چې په 10,000 یا په 20,000 روپۍ ستنې یو دې خپه وې جړل چې دا ولې بس په دې جاري چې ویرونو م رانه لاس واخیسته خویندو م رانه واخیسته د پریوتو خو څوک هم ني دا وخت خو خیر ومغه دی خو دا خلک لږ خلک اوس به د روټۍ سړي چې دي نو وږي دی او د دیدن مالک دی د څونه واړې دي نورو د دوم د 3 بچي دي نو د خو د مارګل دا کار هم سخت هغه مزدوري بیا د سر په هسپتال کې تړته کې څه کوي نو بس دغه به کوي مجبوري ده نو تم سره کړېږي بابو زه به سره خود کاړېږم چې لور مې ورسره ناسته نو لور دې څه وایي لور ته مې هم خفه کېږو نو څوک وو مونږ ویل چې سترګوره سړی لري د دې کبلې ورته ما وایي چې زه به وځم خو ته مه وځه زه الله دې خیر وکړي او مونږ دا دغه دي چې بس زمونږ دې دغه ته دې بچو ته دغه دي چې کوم مسافر یو دې سره امداد کول غواړي نو ورسره جوړ کړي صحیح دا دواړه دي ستا نمبر یې واتساپ ته پرې باندې جی پی ایس ښه دا 0325 بیا 55 36 122 ته واتساپ ته او 0331 81 39 477 عام نمبر دی دا بیا طارق صاحب تاسو واخلئ قدرمنو دا نمبر به په سکرین باندې چلیږي واتساپ نمبر دا واتساپ نمبر به ورکم ښه صحیح ده دا ځان سره کېده او تاسو په دې باندې سی پی شته جی پی ایس دا خو ګوتې مې نه لګي کمه ده لیمیټډ سلمان صاحب راته وایي چې که خو د څونه وخت نه رابطې کوو خو نه کېږي 2 لکه پورې ده که نه زیاتېږي نه ګوتې مې نه لګي ماربلو کچه کړي دي د ګوتو دغه ولا ختم کړي دي پنګرې ختمې کړي دي کار دې جوړ سخت دی کار سخت دی که نه بس بس خپله ډیوټي وکړم چې بیا راشم بیا دا بوځم بیا ډیوټي وکړم بس دا دې ولې نارې شو بس دا په وړه خبره تاله جړه درشي دا به خدای خیر کړي دا وړه خو به ته خفه کېږي بس څه کېږي چې چا سره کار کوي مارګلو فیکټري هغه څه زکات مکات نو بس چې راکوي راله او خپل وس کوي راله خو بس مالکان نه راځي منشیان بس مالکان نه راځي راکوي راله څه خپل وس کوي نور یار دوست هم راله راکوي خو نه کېږي یاره نو بس دا نمبر چلیږي دا قربان کاکې ده سر نه ټول ویښته وتېري او دا دام غواړي که نه چې دا ویښته ګومس کي پکې کمسې کي که نه زینبو کمسې به پکې جوړې که نه کمسې به جوړې غټ غټ ویښته وي ښه دا به ټیک شي اوس ښه مه خفه کېږه ښه داسې کله کله و چې غټ ویښته وي څه وایي ده و که نه ټیک و صحیح دی و بیا په دا مرض راغی بس څه وایي دا څه خبره کوي ون نماز زبلی څه وایي ده پونیان اقدر لارځې اغشتي دي او میک اپ سامان راوړه دغه څه ولاړه بل اوس پکې هر څه ولاړه زینب میک اپ سامان اخلو ښه قدرمنو وړه کاکې ده ماشومه ده او 2-3 کاله پس په پیغلی او که په داسې حالت کې راغټه شو نو په ماشوموالي کې خو د دې دا پیغور د خلکو قربان نشي وړی چې لالوی شي دا خو پر د پردي کوري که نه چې ماتې ګوري پس بیا خو چې بیا بېوسي دیم شي او دا حالات هم شي حالات نور هم بدل شي قربان ستا دا نمبر به چلیږي که تا ته څوک ټلیفونو کې چېره ستاسې پیسې راغلي او ته راشه نو ته به هغې له نه ځې ښه صحیح ده دا یاد ساته ښه دا بغلي ښه او تا له چې سه راشي نه به ستا په درشل راځي ستا په کور به رسېږي تا ته به څوک دا نه وي چې پلانکي چوک ته راشه اول ته کې دا پیسې ستا انتظار صحیح دا بغلي ښه دا بغلی صحیح ده چې څه د موبایل د نه وانلي او دې کې خو ستا جي پی ایس وي هر څه د نه ختم په دې به ځان هوښیار ساتې په دې به ځان هوښیار ساتم الله توبه استغفار په دې روزو کې هم زموږ په دې پروګرامونو کې چې کوم داسې دردېدلي رالل نو مختلف چوکونو ته یې راوغوښتل او موبایل یې ترې واخیستې نو قدرمنو بس دنیا د سبب دنیا نه ځنګل جوړ هر قسمه خلق شته خم شته خو خراب هم داسې خراب دي چې خدای پاکه نوم به ولټی چې دا خراب کوم نومونو
ولولم زه الله دې ملو مددگار شه قربان الله دې عزت وکړه الله الله دې په دې الله پاک مل او زه زینب کور ته لاړ شه ها اوس علاج کو ښه ټیک تا کنه